الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما دي ایمان ډیرو قدرمنو محترمو مشرانو ورونو، د سالم عقل غوښتنه دا ده چې که موږ د خپل ملت د نوامسو عزتونو منافعو او مالونو ریښتوني محافظان او خادمان ووسو، نو هیڅ شک نسته چې زموږ دغه غیرتي مظلوم مومن او قرباني ورکوونکی مسلمان ملت به هم له موږ او هم له اسلامي نظام څخه په اخلاص سره او د زړه له تله د سر او مال په بیه محافظت کوي، او لکه چې امتحان ورکړی او که موږ له دوی سره شعاري، میډیایي او نمایشي چلند کوو، نو له دوی څخه هم باید د بالمثله چلند توقع ولرو. داسې نشي کېدلی چې کرنې مو ازغي وي او د حاصلاتو د ګلانو د زعفرانو تقاضا لرو. بناءً د سلیم عقل تقاضا دا ده چې په اناسو تعلیم او تعلم بندول د اسلامي نظام په غوره کړنو کې، په بېساره غوره و بهترو کړنو کې داسې بدنما تور داغ دی چې ټول نظام او ټول ښه کارونه ځینې متاثره کیږي او بد اثرات په باندې پرېوځي. او داسې مثال لري لکه یو لوی ظرف په پاکو شیدو کې چې یو څاڅکی پلیتي ولویږي. مسلمه خبر ده چې ټولې شیدې مردارېږي. همدارنګه سپینه جامه، پاکه سوتره جامه، که یو تور او بدنما داغ په باندې په لمن باندې، نغه ټوله جامه بدرنګه او بدنما او خرابه بلله کیږي. نتیجه تابع د اخصو د ارذل وي. نو همدا وجه ده چې د همدغه کړنې په مقابله کې د نظام هر مسؤل نه دی کړای سوي چې د تعلیم د بندولو کوم معتبر شرعي، عقلي او مقنع دلیل ووایي. نو بناءً د ملت تقاضا دا ده، د اسلام تقاضا دا ده، د یو معقول سیاست تقاضا دا ده چې موږ او د موږ سپېڅلی نظام چې د ډېرو قربانیو په نتیجه کې په لاس راغلی، د یو تعداد محیطي او محلي عنعنوي اخوندانو او په نام شیخانو تر هغه خپلو شخصي او عنعنوي تأثیراتو فتواګانو لاندې رانسي، بلکې د یو عالمي سوچ په لرلو سره خپلې پالیسیانې لکه چې په نورو کړو وړو کې په مخ ولي، په همدغه برخه کې هم په مخ باندې بوځي. د ښځې تعلیم، د نارینه تعلیم، د راروان نسل او کل تعلیم او په دین او په علم باندې مزین کول، په حیا او ادب او اخلاقو باندې متخلق کول، د هغو زمینې ورته برابرول، دا د اسلامي نظام د مسؤلینو وجیبه او فریضه ده.
هغه مرکزونه چې د بې حیایي وو هغه باید د حیا په مرکزونو بدل کړي، او چې کوم د فحشا، عریاني، بد اخلاقي اسبابو چاپیریالونه وو هغه باید د اخلاقو، د ادبو، د اسلامي روشونو او د نبوي اخلاقو په مراکزو باندې بدل کړي. دا د اسلامي نظام د مسؤلینو ذمہواري ده. داسې نه چې هغه مراکز له بیخو له بنیاده بند کړي. موږ د ژوند په هره شعبه کې لکه چې نارینه ورته ضرورت لري، په دې معاصر دور و زمان کې زنانه ورته ضرورت لري. او دومه خبره او مهمه خبره ده چې د موږ یو تعداد داسې په نام علما یا دینی پوهان دي چې هغه عصري علومو ته دینی علوم نه وایي. دا یوه لویه غلطي ده. الله عز وجل چې په قرآن عظیم شان کې د حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام د خلافتو د مسجد د ګرځېدلو کوم اصل علت او اساس بیانوي، هغه د آدم علیه السلام علم وعلم آدم الاسماء كلها. او آدم علیه السلام ته د صلات او د زکات او د حج او د رمضان او د روزې علم نه و، هغه ساینسي علوم و او تجربوي علم و، خارجي علم و، دنیوي علم و. هغه دنیوي علم په برکت باندې الله عز وجل د مسجود الملائکه وګرځاو او مستحق د خلافت وګرځاو او ملکی ورته تسلیم شوی. بناءً معاصر علوم ته او دنیوي علوم ته چې د هغو منافع او اثرات په دنیا کې مرتبېږي، دا په هیڅ صورت باندې موږ غیر شرعي، غیر دینی، غیر اسلامي علومونه بولو، بلکې هغه هم شرعي دي، هم دینی دي، هم اسلامي دي، خو دنیوي دي ځکه چې اثرات او منافع په دنیا کې مرتبې دي. لکه اخروي علوم چې اثرات او منافع او ثوابونه یې بدي په آخرت کې په باندې مرتبېږي، نو د هغو په لحاظ باندې هغو ته اخروي علوم ویل کېږي، او هغه دینی علوم دي، اسلامي علوم دي، قرآني علوم دي. نو همدارنګه دا دنیوي علوم او معاصر علوم، ساینسي علوم، دا هم دینی دي، هم اسلامي دي. دا ذهنیت چې د کفر او د اسلام د قسم خوړلو دښمنانو له طرفه په ملتونو، په امتونو کې پیچکاري سوی، ترزیق سوی، دغه یو ذهنیت باید د موږ پوهانو علما ختم کړي او په د علم په داسې مهمو عهدو باندې لکه لوړې زده کړې او تعلیمات په دو کې باید هغه افراد او اشخاص مقرر سي چې هغوی یو جهانی، اسلام شموله او جهان شموله جامع فکر و نظریه او تربیه لري، نه داسې کسان چې هغه په کوم محیط و ماحول کې تربیه سوي دي او صرف د شرعي او د اسلامي لفظ یې زده کړی ده او په ذهن کې دا ورګرځي چې څوک په اعتکاف کې کینی، اقامت وایي، جمع کوي، اذان کوي، 5 وخته لمونځ کوي، دا شرعي ده او دا اسلامي ده، او نور له دې یخواته ټول شیان غیر مقصود، غیر مطلوب او غیر اسلامي دي. العیاذ بالله. داسې اشخاص و افراد خصوصا د تعلیم او د علم په شعبو په ارګانونو باندې باید مسلط نشي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. د نړۍ هر غافل په اذان وی خو زبلال خوب ولې
جهان ویخوم زبلال خوب ولې جهان ویخوم